بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارک فدی حدیث مبارک فرمائی چې کوم وخت انسان په لمانځه باندې ودرېږي، الله رب العزت خپل خصوصي رحمت د دو طرف ته متوجه کی. د الله رب العزت رحمت د بنده او خاطه متوجه شي. سوچ بنده د الله پاک په حضور کې متوجه په لمانځه کې چې فکر یې نه بدل کړي، سوچ یې نه بدل کړي، سترګې او نظر یې نه اړولې پر بل خوا باندې. او نبی علیہ السلام بارک دام فرمایي چې کوم وخت بنده په لمانځه ودرېږي، الله رب العزت د جنت دروازې ټولې خلاص کړي، هغه حجابونه ټوله پورته کړي چې د دو د بنده تر مابین وي. الله پاک بنده ته وایي: ای بنده، ما حجابونه لرې کړل، ما او ستا په مابین کې چې کوم پردې وي، کوم مانعات و هغه لرې سولو، وایه څه وایه. نو د لمانځه کې الله رب العزت دا یشی دی چې په لمانځه چې سړی ودرېږي، منځ سړی شروع کړي، ملایکې الله پاک د پروژو باندې چې مقرر کړي دي، دغه ملایکې سره سره نور ملایکې ودرېږي تر اسمانه پورې، د شا د خوا څخه په ده پسې اقتدا وکړي او د ده پر دعا باندې امین وایي چې دوی دعا کوي په لمانځه کې: اهدنا الصراط المستقیم څخه ورسته ولا الضالین، امین پر ده پر امین باندې امین وایي. په زرو ملایکې په ده پسې ولاړې وي. سوچ دی په لمانځه کې وي، سوچ دی په دې لمانځه په حالت کې وي، الله پاک پر ده باندې رحمتونه نازلوي او الله پاک د ده آواز اوري او ده ته وایي چې مناجات کوي زما سره. په هغه مناجات کې څه زما څخه غواړي، الله پاک وایي زه هغه درکوم. او په دې لمانځه کې الله پاک دا خصوصیت یې ښیي دی چې د ټولو کائناتو عبادت الله پاک پکې جمع کړی دی. بعضی ملائکې چې الله پاک پیدا کړي دي په ولاړې دي، د الله پاک حمد و تسبیح وایي. بعضی ملائکې الله پاک پیدا کړي دي په رکوع باندې دي، بس د هغه وخت څخه تر قیامت پورې دوی په رکوع ولاړ دي، په رکوع باندې دي، څوک په ولاړ دي. بعضی ملائکې په سجده باندې پرتې دي. د لمونځ الله پاک به دې مسلمان ته ورکړي، داسې عمل یې ورکړي، داسې یو عبادت یې ورکړي چې هم رکوع پکښې ده، هم ولاړه پکښې ده، هم سجده پکښې ده. واقع د ټولو ملایکو عبادت انسان وکړي. کوم عبادت چې ملایکې کوي، فرشتې کوي، هغه عبادت په جمعواري سره انسان ادا کړي د الله پاک په حضور کې. نو خو رکوع هم پکې ستا په لمانځه کې، سجده هم ستا، ولاړ هم ستا، قرات هم ستا. او ملایکو ته الله پاک دا توان و طاقت نه دی ورکړی چې قرآن ووایي، هغه صرف اوریدل کوي. کوم وخت چې بنده مؤمن قرآن تلاوت کوي، نو دی د مسلمان مؤمن لمونځ اوري، قرأت اوري په لمانځه کې. او حضرت عمر رضی الله عنه مبارک وایي انسان دپاره دا ډېر افسوس دی چې ژیره یې سپینه سي، بریتونه یې سپین سي او دی د لمانځه قدر نه وپېژني، لمونځ په صحیح طریقه سر نه کړي زده او لمونځ په صحیح طریقه سر نه کړي ادا. صحابه کرام پوښتنه ځینې وکړله: یا خلیفة اسلام وکیف ذاک، څنګه لمونځ نه دی نشي زده کولی خو لمونځ کوي دا دی ادا کوي؟ حضرت عمر رضی الله عنه مبارک ورته وویل چې نه کول یا نه سمول د لمانځه یا سم نه ادا کول هغه دا دی چې په لمانځه کې خشوع نه وي، تواضع نه وي او توجه نه وي برابره. نو لمونځ جدي الله پاک داسې یو عبادت جوړ کړی دی چې په هغه کې به هم سړی خپل ظاهري بدن آراموي، هم به باطن سموي، هم به توجه الله پاک کوي، هم به ټوله اعضا سموي او په بدن باندې به الله پاک ته متوجه وي. ځکه چې په لمانځه کې برای راست سړی د خدای سره خبرې کوي، په لمانځه کې برای راست سړی د خدای سره ملاقات وي. او په لمانځه کې که فرض دي او که سنت دي، که واجب دي، که نفل دي، که مستحب دي، دا ټول یو د بل سره لازم دي. د فرضو په فرضو کې که د یو چا کمی راسي هغه په واجبو پوره کېږي، که په واجبو کې د یو چا کمی راسي هغه په سنتو پوره کېږي، په سنتو کې د یو چا کمی راسي هغه په مستحبو پوره کېږي. نو په لمانځه کې باید سړی فرض هم صحیح ادا کړي، سنت هم صحیح ادا کړي، واجب هم صحیح ادا کړي، نفل هم صحیح ادا کړي، مستحب هم صحیح ادا کړي په صحیح طریقه سره. سوچ چې زموږ په لمانځه کې کومه کمزوري وي، کومه کمی وي، هغه پوره شي. نو لمونځ جامع عبادت دی. حضرت موسی علیه السلام مبارک په شپږم اسمان کې د نبی علیه السلام چې په شپه د معراج وختې اسمانو ته ولاړی،
هغې خواست چې راتلی موسی علیه السلام په شپږم اسمان کې ورته ولاړ یا رسول الله څه درکړل الله پاک تحفه وتا ته پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ماته ډېر څه راکړل خو په هغو کې یو تحفه د زما د امت دپاره چې هغه لمونځ دی موسی علیه السلام ورته وویل چې بني اسرائیل ماته معلوم دي دا 50 منځونه دوی نشي ادا کولی 50 منځونه اول واره نبی علیه السلام ته الله پاک ورکړي وو د امت دپاره ورڅخه خدای ته زارۍ وکړه الله پاک ته زارۍ وکړه چې ای ربه زما امت کمزوری دي دا 50 منځونه نشي ادا کولی نبی علیه السلام بارک 9 واره ولاړي اسمانو ته یعنی په 9 واره کې هر وار چې به ورغلی 15 منځونه کمیدل 15 منځونه کمیدل اخر چې 15 منځونه پاتې شولو موسی علیه السلام بیا او نبی علیه السلام ته وویل چې ما ته بني اسرائیل معلوم دي ستا امت هم ما داسې دی لکه زما امت چې بیا به دا 15 نشي ادا کولی نو ورسه الله ته خواست وکړه چې ای ربه دا لمونځونه راکم کړې علیه السلام بارک ورته وویل زه د خدای څخه شرمېږم نور نسم ورتللی و الله پاک ته دا نسم ویلی چې دا 15 منځونه هم راکم کړه نو اوس په لمانځه کې په دا 15 منځو کې داسې خلک شته چې دا 15 منځونه هم نشي ادا کولی په صحیح طریقه باندې منځ نشي پوره کولی منځ نشي ادا کولی نو په دې لمانځه کې الله پاک د ټولو فرشتو عبادت ایښی دی د ټولو فرشتو د ټولو ملایکو د ټولو کائناتو عبادت الله پاک پکې جمع کړی دی لمونځ باید په صحیح طریقه سره وشي پر خپل وخت باندې وشي او په لمانځه کې باید د الله مناجات دی په فکر کې ولري چې زه د خپل رب سره مناجات کوم په خلوت کې چې یعنې زه او خدای بل څوک دریم په مابینځ کې نه وي داسې مناجات سړی باید په لمانځه کې وکړي چې د ده او د خدای تر مابین بل شی نشي را او د ده او د الله پاک تر مابین بل څه نشي واقع نو هغه لمونځ چې هغه د ګناهو د تویېدلو او د ګناهو د رژېدلو ذریعه وګرځېږي چې هغه زموږ ګناه یې په توی شي زموږ ګناه یې په ختم شي محو شي او نبی علیه السلام بارک دا هم وایي د لمانځه نه قبولیت علامه دا ده چې په لمانځه کې دی بیا کالي او سستي کوي چې لمونځ قبول شي بیا نور شوق الله پاک سړي ته ورکوي بل د بل لمانځه توان طاقت ورکوي نو په آخره زمانه کې به داسې وخت راشي علیه السلام بارک وایي چې د عبادت خوند به پورته شي د طاعت خوند به لرې شي ځینې وابخښل شي هېڅ خوند به په لمانځه کې سړی نشي محسوسولی نه به چې اخیستلی داسې نه دی چې په لمانځه کې خوند نشته یا په عبادت کې خوند نشته هغه زموږ کمزوري ده چې زموږ څخه د عبادت خوند لاړی او زموږ څخه د عبادت توان او توفیق ولاړ شي دا به سړی په خپل ځان کې دا کمزوري بلي چې دا زما کمزوري ده زه په ما کې ګناوي دي زما باید زه خپل ځان د ګناهو څخه پاکم چې څو زه د لمانځه په خوند پوه شم څو د رکوع په خوند پوه شم څو د سجدې په خوند پوه شم څو په لمانځه باندې پابندي وکړم په مسجد کې وکړم په جماعت کې وکړم نو لمونځ چې دی دا د دین تنبه ده لکه خیمه چې پر څلورو کنجانو باندې میخونه غواړي په مابینځ کې لرګی غواړي هغه خیمه بیا درېږي نو لمونځ هم دا د دین ستن ده د دین تنبه ده که لمونځ ولو ګواکې ټوله دین به وي که لمونځ نه و ګواکې ټوله دین خراب دی نو لمونځ باید په صحیح طریقه سره وي لمونځ باید سړی وکړي قضا یې نه کړي ځکه په یوه لمانځه باندې که سړی په قصد سره لمونځ قضا کړي نبي علیه السلام بارک وایي 83 کاله 2 میاشتې بالا په دوژخ کې الله پاک سړی اچي په یوه لمانځه په قضا کېدلو په قصد باندې 83 کاله 2 بالا 2 میاشتې بالا نو دا د لمانځه سزا ده چې الله پاک یې موږ ته بیا راکوي الله پاک دې د لمانځه توفیق راکړي چې لمونځ قضا نه کړو لمونځ په خپل وخت وکړو په ښه پاک کالي یې وکړو په ښه اوداسه یې وکړو او په جماعت سره یې وکړو زنان یې پر خپل وخت باندې وکړي چې اذان وشي ښه غټ پوړنی پر لمانځه باندې په سر واچي ویښتان او بدن پټ کړي او په لمانځه کې په ښه پاکو جامو په پاکه مسله باندې په خپل وخت باندې لمونځ ادا کړي که نر وي که ښځې د نارینه دپاره مسجد دی جماعت دی د جماعت لمونځ دی او د ښځې دپاره د خپل کور په خپل وخت کې تر هر کار د مخه خپل لمونځ ادا کول په ژوند کې به برکت وي رزق به پراخ وي په اولادو کې به برکت وي یو حاجت او مشکل ولا راشي په هغه کې به اساني بیا ولا راځي په کور کې به نورانیت وي په ډوډیو په اوبو په هر څه کې به خوند وي په ژوند کې به خوند وي خوشحالي به وي استراحت به وي د الله رضا به وي او ناجوړي او پریشانی بنئ دا چې اوس پر موږ باندې هر څه مسلط دي دا د لمانځه کمي ده په لمانځه کې زموږ ډېره کمزوري ده ډېر موږ هر څه ته متوجه او لمانځه کې نه یو متوجه لمونځ مو ډېر کمزوره دي لمونځ مو ډېر خوار دی که د نارینه وي که د ښځې وي
باید موږ صحیح کې اصلاح وکړي د لمانځه. الله پاک توان طاقت راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.